د ضمیر خان ضمیر صاحب یو څو شعرونه ویم وایي د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښوه د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښوه هغه تور سرې دې د کور شو اوس دې نه ده خوښو تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم تا خو ویل چې زه د سر نه تېر یم په دې خواره د یو بچنګي مور شو اوس دې نه ده خوښو حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل حاجي صاحب اوس چې د انګور شو اوس دې نه ده خوښو خو ستا دا زوی ښکلی و هم څه بدرنګه نه وه که ستا دا زوی ښکلی و هم څه بدرنګه نه وه او د هر سړي خوله کې پیغور شو اوس دې نه ده خوښه او کلی یې هم پرېږد مور او پلار یې درته هم پرېښود کلی یې هم پرېښود مور او پلار یې درته هم پرېښود چې را جدا د پلار او مور شو اوس دې نه ده خوښه او نه ته په دې کې د رشتې تضاد مه راوله نه ته په رشتې کې دغه تضاد مه راوله او ظالمه لور چې دې د ترور شو اوس دې نه ده خوښه او د حنیف قیس صاحب یو غزل به درته وړاندې کوم وای چې زی په بده لاره وای ښه ده جوزه ښه ده نو چې زی په بده لاره وای ښه ده جوزه ښه ده نو ستا چې د مشرق لور ته کعبه ده جوزه ښه ده نو ته چې څه کوې دا د شملې سره ښه نه ښکاري ته چې څه کوې دا د شملې سره ښه نه ښکاري او زه چې ګورم ستا په سر شمله ده جوزه ښه ده نو دوه قدمه وای ته چې څه کوې دا د شملې سره ښه نه ښکاري ته چې څه کوې دا د شملې سره ښه نه ښکاري او زه چې ګورم ستا په سر شمله ده جوزه ښه ده نو او دوه قدمه لار د که راپاسې منزل دغه دی دوه قدمه لار د که راپاسې منزل دغه دی او ستا چې هسې ماته حوصله ده جوزه ښه ده نو او ماته خو ښایسته او حیا ښکاري چې په سر دې وي ما ته خو ښایسته او حیا ښکاري چې په سر دې وي ستا دښمنه خپله لوپټه ده جوزه ښه ده نو ستا سره څه ونه شول پوښتنه څنګه دې پوهه کړم ستا سره څه ونه شول پوښتنه څنګه دې پوهه کړم ستا په سر کې اوس هم لا نشه ده جوزه ښه ده نو ستا سره څه ونه شول پوښتنه څنګه دې پوهه کړم ستا سره څه ونه شول پوښتنه څنګه دې پوهه کړم ستا په سر کې اوس هم لا نشه ده جوزه ښه ده نو او پروت یې د بل خپو کې او قیسې د پلار نیکه وایي